څنګه یې ښه یې جوړ یې ښه خو یې له هر څه نه مخکې تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ. نو هغه نه بعد به مونږ تاسو یو ښایسته ویډیو مې تاسو ته راوړې ده، ډېره ښایسته ویډیو ده چې ویې ګورئ نو واه واه ډېره ښایسته ویډیو ده. نو زما چینل هم چې سبسکرایب کړو نو هغه نه بعد به تاسو دغه ګینټۍ علامه هرومرو ووهئ چې زما ډېرې ښایسته ویډیوګانې دغه ګینټۍ علامه تاسو باید ووهئ چې هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. نو دغه ګینټۍ علامه ووهئ، دی نه بعد آل ووهئ چې زما هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. زموږ نن موضوع دا د بي ټي سي په اړه ده. ښه بي ټي سي رایاګان څنګه ورکوي، داسې ویبسایټ ته چې بي ټي سي رایاګان ورکوي، تاسو لا ورته کښېنئ، هغه لینک پکې واچوئ، د بي ټي سي لینک پکې واچوئ، بس نور تاسو ته بي ټي سي درکوي، په خپله هغه زیاتېږي بي ټي سي. ښه هلته ویبسایټ کې زیاتېږي، نو چې تاسو هغه شرط پوره شو نو هغه به تاسو ته بي ټي سي درکوي. هماغه بي ټي سي چې درکوي نو زه به اوس تاسو ته ډسکرپشن معرفي کړم. ډېر خلک یې نه پېژني ډسکرپشن. ډسکرپشن کې چې مونږ لینکونه اچوو هغه ډسکرپشن به تاسو ته معرفي کړم. نو هغه نه مخکې دا زموږ ویډیو تاسو هرومرو وګورئ. نو ډسکرپشن څه ته وایي؟ ډسکرپشن دغه ده، دغه ډسکرپشن ده دا چې ډېر خلک یې نه پېژني. ډسکرپشن چې ده دغه ډسکرپشن ده، دا دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ، دغه باندې دې ځای باندې چې تاسو داسې کلیک وکړئ، ګوره موږ ته ډسکرپشن راغلو، دغه زموږ لینکونه دي، دلته موږ لینکونه اچوو، دغه لکه څرنګه چې تاسو وینئ دا زموږ لینک ده. نو ډسکرپشن ډېر خلک نه پېژني، دغه تاسو ته مې ډسکرپشن هم معرفي کړو. نو راځئ چې موږ تاسو خپله ویډیو شروع کړو. ویډیو به شروع کړو، ډېره به یې نه اوږدوو چې بیا ډېره ښه نه وي اوږده شي. لکه څرنګه مې چې تاسو ته ویلي په دې کې به تاسو هرومرو اکاونټ جوړوئ که نه، همغه ویبسایټ ته موږ او تاسو نشو نتلی چې دې کې اکاونټ ونه لرو. نو موږ به هرومرو پرې اکاونټ نو ما تاسو ته همغه کړې وه هغه کې ده، زما په چینل کې ده. نو که چا نه یې لیدلی همغه زما چینل باندې د کلیک وکړي، دویمه ویډیو ده همغه د وګوري، همدغه پروګرام یعنې بي ټي سي اکاونټ مې جوړ کړی ده. نو تاسو به دا لاندې کلیک وکړئ. نو به لږ څه ویډیو سکیپ کړم چې په همدې کې چې تاسو اکاونټ جوړ کړئ، لکه څرنګه چې تاسو وینئ دغه ځای باید تاسو کاپي کړئ تر څو چې تاسو همغه ویبسایټ ته ورننوځئ. دغه ځای چې کاپي کړئ د تاسو همغه ویبسایټ ته نتلی شئ. دا ځای به داسې کاپي کړئ، دا علامه چې شنه شوه دا کاپي شو. دا ځای مې چې کاپي کړو نو تاسو همغه ویبسایټ ته نتلی شئ، بغیر له دې نه تاسو هغه ویبسایټ ته نشئ نتلی. نو زما ویډیو وګورئ، همغلته مې دې اکاونټ په باره کې ډېر معلومات ورکړي دي، همغلته به تاسو زما اکاونټ جوړ کړئ. ما لینک مې په ډسکرپشن کې تاسو ته مې ډسکرپشن هم معرفي کړو. نو راځه چې ویبسایټ تاسو ته وښیم، یو 2 دقیقې به ویډیو سکیپ کړو چې ویډیو غټه نه شي. ویبسایټ ته چې زه تاسو ته معرفي کوم ډېر ښه ویبسایټ دی، تاسو هم کار پکې وکړئ، پښیمانه نه وئ. دا مفت رایاګان بي ټي سي درکوي. دا چې موږ تاسو په دې کار ونه کړو، مفتې پیسې مو نه ګټو. نو خیر بیا بله پیرا زه تاسو ته وښیم چې له دې څنګه پیسې خپل اکاونټ ته لیږو. که چا نه یاد بیا به همغلته ویډیو ورته چمتو کړي، یا تاسو کومنټ وکړئ یا موږ ته کومنټ کې ولیکئ، بیا به زه تاسو ته ویډیو چمتو کړم. خیر دلته به اوس موږ چې کوم لینک کاپي کړی وه به همدغلته دې ځای کې شیر کوو. ښه دې ځای کې به پیسټ کوو، همغه لینک به په دغه ځای کې تاسو باید پیسټ کړئ، بل ځای کې نه، همدغه ځای کې. دې ځای کې چې تاسو هغه لینک پیسټ کړئ نو را به شو لاندې خانې ته. لاندې خانې کې لکه څرنګه چې لیکلي دي تاسو باید چې ور واچوئ دې ته پین کوډ. تاسو پین کوډ باید ور واچوئ د لاندې خانې ته. 6 هغه باید وي، هغه نه زیات نه مني، نه هغه نه کم مني. 6 عدده پین کوډ باید تاسو ور واچوئ. اوس به یې زه ور واچوم خپل پین کوډ. دا زما پین کوډ ده، دغه مې چې ور واچول. اوس موږ به همغه ویبسایټ ته کې که څرنګه چې تاسو وینئ دغه ویبسایټ، دا همغه ویبسایټ ده چې دا زه یې تاسو ته ښیم. مفته رایاګانه بي ټي سي ده. نو په دې کې چې کار نه کوو نو زموږ او تاسو ګناه ده. نو دغه ده، دا لکه څرنګه چې تاسو وینئ خپله ځي، موږ ته هېڅ ضرورت نشته، دا خپله روانوي، نه موږ کار پکې کوو نه څه شی. خپله ورته سمله خوبونه وکړئ، دلته به دا خپله روانوي، نه انټرنیټ غواړي، هېڅ شی هم نه غواړي. یو وخت کې چې ورته راننوځئ تاسو به هغه کوم ځای ته رسېدلی، دغه ځای ته
دې ځای ته چې ورسېده نو تاسو له دې ځای څخه ویډرا کولی شئ د ویب سایټ څخه. اوس په دې کې یو بل خوش چانسي هم شته، دلته قره کشي هم لري. دا داسې ښه ویب سایټ ده، ډېر ښه ویب سایټ ده. نو تاسو په دې کې کار وکړئ. دلته تاسو وینئ دغه ځای کې دا یو پیره قره کشي لري، زیاته نه لري. همدغه چې اول پیره کې ورننوځئ نو تاسو په دې قره کشي کې ګډون کولی شئ. نو هغه نه مخکې نور بیا نه کېږي. تنها یو پیره قره کشي کې ګډون کولی شئ. نو زه به اوس تاسو ته همغه ځای معرفي کړم، قره کشي ځای. تاسو به دا ځای باندې کلیک وکړئ. دې ځای باندې مې چې کلیک وکړو، لکه څرنګه چې تاسو وینئ دلته یې څه لیکلي دي. په انګلیش دومره نه پوهېږم، تاسو خیر چې پوهېږئ بیا دا ځای خو وینئ تاسو، دا انټرفیس خو وینئ. دلته اوس داسې ویلي دي ښه. دلته به اوس تاسو ته په قره کشي کې چې وځي 3 چانسه په قره کشي کې تاسو ته درکوي. 3 چانسه چې درکړو، که هغه مونږ ته ودرېږه، اول به زه تاسو ته قره کشي معرفي کړم. دغه د مونږ ته 3 چانسه راکوي په دې قره کشي کې. زه به اوس تاسو ته وښیم چې په دې کې څنګه مونږ او تاسو باید ګډون وکړو. دغه ځای باندې کلیک وکړئ. 4 واره باید دلته هغه انتخاب شي، زیات نه مني، 4 نه زیات نه مني. مونږ 4 واره اوس انتخاب کړو، دا ځای باندې به کلیک وکړئ. 4 واره چې دلته انتخاب وکړو، بیا به په دې ځای باندې کلیک وکړئ. دغه ځای دې ځای باندې داسې کلیک وکړئ. اوس مونږ ته وځي که نه، تاسې لکه څرنګه چې وینئ مونږ ته یو دانې ووتو. اوښ مې لیده یو دانې راته ووتو. مونږ ته څومره بي ټي سي راکړه؟ 50,000 بي ټي سي. 50,000 بي ټي سي راکړه. نو چې دا 50,000 بي ټي سي شو، اوس به بل 2 چانسه شو. اول 3 چانسه، اوس 2 چانسه شو. اوس به بیا هم یو کوشش وکړو چې څو راته وځي. که څرنګه چې وینئ مونږ ته یو هم ونه وتو، بیا هم دومره ښه قره کشي لري، 2,000 بي ټي سي بیا هم راکړه. یو هغه هم صحیح نه و که نه، بیا هم 2,000 بي ټي سي راکړه. اوس یو بل چانس لرو، بیا نور دغه قره کشي ختمېږي. دا اخري ده چې مونږ ته به چې وځي. مونږ ته په یو کې ووتو، 15,000 بي ټي سي مې وګټله. که څرنګه چې تاسو وینئ، که 4 سره درته راووتل، 4 سره صحیح راووتل، نو تاسو ته څومره بي ټي سي درکوي؟ که څرنګه چې تاسو وینئ نو دلته پیره، نو چې تاسو ته 4 دانې پکې ووتل، نو تاسو له دې څخه ویډرا هم کولی شئ. دې ته هم پام ونیسئ، ویډرا هم کېږي بیا که 4 سره پوره درته ووتل. نو بس دوم روان و. نور تاسو چې کار پکې وکړئ، نو خپله به هم لږ څه معلومات پکې واخلئ. راځو اوس به ننه به ورشو، وبه ګورو چې زموږ بي ټي سي زیاته شوه که نه چې ده راته ووته. لکه څرنګه چې تاسو دلته وینئ، وګوره زموږ بي ټي سي زیاته شوه. وینئ خو چې زموږ بي ټي سي زیاته شوه، او ټوله یې قره کشي هغه وه. زموږ بي ټي سي زیاته شوه. نو تاسو په دې ویب سایټ کې کار وکړئ، ډېر ښه ویب سایټ ده. نو مفته بي ټي سي درکوي. تاسو هېڅ کار تاسو نه غواړي، تنها اول وار کې تاسو نه هغه قره کشي چې وکړئ، بس نور تاسو نه هېڅ کار نه غواړي. دغسې مفته بي ټي سي درکوي. نو دغه لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېږدم. تاسو ته هم ډسکرپشن هم معرفي کړو که نه، دې لینک به تاسو ته ډسکرپشن کې همغه لارې ورننوځئ. نو همدلته ځانونه راجستر کړئ. هر څه نه مخکې تاسو باید یو اکاونټ ولرئ د بي ټي سي دپاره، بیا تاسو دلته ځان راجستر کولی شئ. لکه څرنګه چې تاسو وینئ دغه سپیډ هم ډېر زیات ده، هغسې ښه شی ده، روان ده. لکه څرنګه چې تاسو وینئ سپیډ هم زیات ده. نو ویډیو به ډېره نه غټو. نور خدای پاماني کومه. نو د لینک به ډسکرپشن کې، او هغه زما چینل خامخا سبسکرایب کړئ، او که ویډیو مې خوښه شوې لایک ورکړئ، کومنټ وکړئ. دا ډېر مهم دي، ځکه چې زه دومره زحمت وباسم دا به هدر نه ځي. او تاسو ته ډېر رایاګان ویب سایټونه، یعنې مفتې پیسې ورکړي او مفت بي ټي سي ورکړي، تاسو ته به همغه معرفي کوم. نو وخت هم ډېر نه نیسم. نور به زه د تاسو نه خدای پاماني وکړم. نو خدای په امان. نور به زه تاسو نه لاړ شم. یو بله خبره به هم دلته وکړم، تاسو دلته خپل ایمیل هم ور واچوئ، چې دا مهم ده. ما تیار پکې راجستر کړی، دغلته خپل ایمیل تیار پکې ور واچوئ، دا ډېر ښه وي چې بیا ورک نه شي. یا لکه څرنګه چې وینئ زموږ ایمیل یې تایید کړو دلته، چې خپل ایمیل هم ور واچوئ. نو ښه به وي. زه به نور لاړ شم. خدای په امان. ویډیو ډېره غټه شوه. نو
خدای په امان. زه به لاړ شم، خو دې لینک به ډسکرپشن کې نور. خدای په امان.